د 1440 هجري قمري کال د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله د مبارکي پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمه: یقینا مشتاته زرست ډیر خیر درکړی دی، نو ته خاص د خپل رب عز وجل لپاره لمونځ کوه او خاص د حمد لپاره قرباني کوه. د نعمتونو شکرګزاري ته ادامه ورکړه. یقینا ستا یادداشت قطع شوی نه دی، بلکې ستا دشمن همدې مقطوع الذکر یاد یې قطع شوی او مقطوع الخیر دی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ژباړه: ووایه چې یقینا زما لمونځ او زما قرباني او بالاخره زما ژوند او زما مرګ خاص الله جل جلاله لره دی چې د ټولو عالمونو پالونکی دی. وأتموا الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ژباړه: او حج او عمره دواړه صرف د الله جل جلاله د رضا لپاره تمام کړئ او د الله جل جلاله څخه وډار شئ او پوه شئ چې بېشکه الله جل جلاله چې د عذاب ډیر سخت دی. د افغانستان مجاهد او مؤمن ولس او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه د مخه تاسې ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو قرباني، صدقات، حجونه، د اسلام په لاره کې خدمتونه او ټول حسنه اعمال مقبول وګرځوه. امین یا رب العالمین. هیله مې دا ده چې د اختر دغه مبارکې ورځې په خوشحالۍ ولمانځو. د اختر لمونځ، قرباني، حج او نور ټول عبادات په احسنه طریقه ترسره کړو. د لوی اختر مبارکې ورځې چې له یوې خوا پکښې د قربانۍ وجیبات ترسره کیږي او له بلې خوا په حرمینو شریفینو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه په میلیونونو مسلمانان پکې د حج مبارکه فریضه ترسره کوي. د عبادت، اخوت او قرباني هغه ورځې دي چې اهل اسلام اتحاد او خواخوږي ته رابولي او د الله تعالی لپاره د قرباني او ایثار احساس ورکوي. دا چې د عبادت او قرباني دغه ورځې زموږ په ځورېدلي ولس په داسې حال کې راځي چې هیواد مو له اسلامي نظام او سرتاسري امن څخه برخمن دی. هیوادوال مو باید د الله تعالی شکر ادا کړي ترڅو د لا نورو الهي انعاماتو مستحق وګرځو. لله الحمد، د اسلامي امارت په حاکمیت سره اسلامي نظام اعاده شوی دی. مقدس اسلامي شریعت اعلان او تطبیق شوی دی. د دینی شعائرو د لوړتیا او دینی مراکزو د پراختیا او تقویې لپاره مهم اقدامات شوي دي. د تقنین، حکومتداري، قضا، اقتصاد، فرهنګ او د ژوند نورو ډګرونو کې دینی اصلاحات جریان لري. دا ټول هغه اهداف او ارزښتونه دي چې د ترلاسه کولو لپاره زموږ مؤمن ولس اوږدې مبارزې کړي او لوی قرباني یې ورکړي دي. په ملي کچه د افغانستان استقلال او خپلواکي یو ځل بیا تأمین شوی، اسلامي اخوت او ملي وحدت ټینګ شوی، د قوم، ژبې او سمت په عنوان هر ډول تعصبات له منځه وړل شوي، د هیواد ارضي تمامیت حفظ شوی او د ټولو سرحداتو په کلکه دفاع او ساتنه کیږي. د هیواد ملي شتمنۍ لکه ګمرکي او مالیاتي عواید، معادن، امارتي ځمکې، ځنګلونه او نور ملکیتونه چې د ملت مشترک مال دی د شخصي استفاده کوونکو او زورواکو له لاسه ایستل شوي او د بیت المال د شتمنیو په حیث خوندي شوي. د اسلامي امارت په حاکمیت سره د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي دي. ټول شرعي حقوق یې تأمین شوي دي. د ټولنې د نیمې برخې په حیث د میرمنو اصلاح، حجاب، عفت، له اختلاط څخه مخنیوي او د اسلامي شریعت تر سیوري لاندې د باسعادته ژوند په مسیر د برابرولو په موخه مهم اقدامات شوي دي. د ښځو د بې حجابۍ او ګمراهۍ اړوند د 20 کلن اشغال منفي تأثیرات د ختمېدو په حال کې دي. د ښځو د حقوقو په اړه د 6 مادهیز فرمان په صدور سره د یو آزاد او باعزته انسان په حیث د میرمنو حیثیت اعاده شوی او د نکاح، میراث او نورو حقوقو د تأمین په برخه کې ټول ادارات د میرمنو په مرسته مکلفې شوي دي.
د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. هغه دینی احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات یې نه وو، لله الحمد اوس یې اجرا په خپلو سترګو وینو. دغه راز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لویه فریضه عملا ترسره کیږي. په دې برخه کې د اسلامي دعوت له اصولو سره سم د اعتدال، مصلحت او شفقت له اصولو سره سم د ټولنې د اصلاح په مقصد اقدامات ترسره کیږي چې په برکت یې په ټولنه کې ورځ تر بلې اصلاح راځي او منکرات د ختمېدو په حال کې دي. په اقتصادي برخه کې ویلی شو چې ټول هغه اټکلونه چې دلته د بشپړ اقتصادي سقوط او سرتاسري بحران وړاندوینه کېدله د الله تعالی په فضل غلط ثابت شوي دي. د اسلامي امارت د حکیمانه اقداماتو، اخلاص او شفافیت په برکت د اقتصادي سقوط مخه نیول شوې. د هیواد په نږدې تاریخ کې په لومړي ځل هیواد په اقتصادي لحاظ خودکفا شوی دی او د بیا رغونې، زراعت، ابیاري، سرکسازي، معادنو د استخراج او نورو برخو کې مهم ترتیبونه پیل او تر لاس لاندې نیول شوي دي. اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې د لا نور پرمختګ او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو په مقصد په ټولو پانګوالو او ملي تجارانو غږ کوي چې په بیلابیلو برخو کې په سرمایه ګذارۍ د هیواد د پرمختګ او انکشاف په برخه کې خپل مکلفیتونه ادا کړي. اسلامي امارت د دوی امنیت او د ټولو حقوقو رعایت ته ژمن دی او ټولې امارتي ادارې مکلفیت لري چې د هیواد د ښېرازۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې پانګوالو ته لازم سهولتونه برابر کړي. څرنګه مو چې په هیواد کې څو لسیزې جګړې تیرې شوي او په سلګونو زره یتیمان، کونډې او بېوزلي کسان راپاته دي، اسلامي امارت د دوی د حقوقو تأمین او مرستې ته کلکه ژمنتیا لري. دغه راز په اهل خیر شتمنو هیوادوالو او په ځانګړې توګه په خپلوانو یې غږ کوم چې بېوزله یتیمان هیر نه کړي، د هغوی پالنې، تربیې او مرستې ته پوره توجه وکړي. دا چې د لسیزو جګړو وروسته په ټول هیواد کې سرتاسري امن راغلی او اسلامي نظام حاکم شوی دی، نو ټول هغه کسان چې امن ته ګواښ پیښوي د هغوی څخه مو دا غوښتنه ده چې نور په خپل هیواد کې د خپلو هیوادوالو سره د سوکالۍ ژوند پیل کړي او د امن په ثبات کې مرسته وکړي. د پردیو د ګټو لپاره دی راغلی امن نه متضرر کوي. د سوالګرو کسانو له سوال څخه د راګرځولو په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي دي او زرګونو سوالګرو ته چې اړمن تثبیت شوي د اسلامي امارت لخوا مرستې ورکول کیږي. خو د حرفوي او غیر اړمنو سوالګرو د مخنیوي په برخه کې د علماء کرامو، د مساجدو د امامانو، د نورو مؤثرو اشخاصو همکارۍ ته اړتیا ده چې د سوال د بدۍ بیانولو، د پوهاوي او کار او کسب ته د هڅولو په برخه کې لاس په کار شي. د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو له برکته د مخدره موادو کرکیله د نشت برابر شوې ده چې شریفو هیوادوالو د اسلامي لارښوونو له مخې د نړیوالو له تطمیع او همکارۍ پرته بدیل معیشت ته مخه کړي او د یاد اقدام ګټې ورځ تر بلې مخې ته راځي. همداراز د هر ډول نشهیي توکو په تولید او استعمال بندیز لګېدلی دی چې لله الحمد زیات هیوادوال او په ځانګړې توګه ځوان قشر یې له ضرر څخه نجات موندلی دی. د اسلامي امارت ګڼې اړونده ادارې د هغو هیوادوالو د علاج په موخه لاس په کار شوي دي چې د اشغال 100 کلنه دوره کې په مخدره موادو او نورو نشهیي توکو معتاد شوي وو چې د روغتیا، پوهاوي او عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو چارې په منظمه توګه جریان لري. څرنګه چې د 100 کلن اشغال په وخت کې د مؤمن ولس ډیر حقوق طلب شوي او د بیت المال شتمنۍ د زورواکو لخوا غصب شوي دي، اسلامي امارت د دې نقصانونو د جبري لپاره د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو ځانګړی کمیسیون ټاکلی دی چې تر اوسه یې په سلګونو زره جریبه غصب شوې ځمکې تثبیت او له غصب څخه خلاصې کړي دي. دا چې د ظلم او غصب مخنیوی یوه عمومي وجیبه ده، بنان په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې د غصب څخه د مخنیوي کمیسیون سره همکاري وکړي ترڅو د خلکو او بیت المال غصب شوې شتمنۍ له غصب څخه خلاصي او حق خپل حقدار ته ورسیږي. اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره ښې او رغندې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی. لکه څرنګه چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوو، همدا ډول نورو ته هم اجازه نه ورکوو چې په هیڅ بهانه او عنوان زموږ په کورنیو مسایلو کې مداخله ولري او یا موږ ته لارښوونې وکړي. د اسلامي امارت مسؤلینو ته مې توصیه داده چې د حکومتدارۍ په ټولو برخو کې د مؤمن ولس د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مکلفیتونه په جدیت سره تعقیب کړي، خپلې دروازې د ولس پر مخ خلاصې کړي، کارونه یې په احسنه او عاجله طریقه اجرا کړي. له خلکو سره هیڅکله داسې چلن مه کوئ چې ولس ځان له مسؤلینو کم او یا پردی وبولي. دا همغه ولس دی چې د 100 کلن جهاد په سلسله کې خپل ځان، مال، کور او اولاد له مجاهدینو قربانوه او هر قسم قربانۍ ته حاضر وو. اوس امارتي منصوبین په ابتلا کې دي چې له دې ولس سره متقابلا څرنګه چلند کوي
امنیتي مسؤلینو ته مې هدایت دی چې په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د خپل مؤمن ولس هوساینې خدمت او خوندیتوب ته پوره توجه وکړي د هیوادوالو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي د شهیدانو معلولینو او یتیمانو د کورنیو پوښتنه وکړي او د خپل توان په اندازه ورسره کومک وکړي مؤمنو هیوادوالو زموږ او ستاسو مشترک مسؤلیت جوړیږي چې د خپل اسلامي نظام ساتنه پالنه او خدمت وکړو دا نظام د زرګونو شهیدانو د وینو په قیمت او د مجاهد ولس په خورا سترو ستړیاو او قربانیو لاسته راغلی راځئ چې د ساتنې لپاره هم ټول په اتفاق همت وکړو لکه ورونه د یو او بل ترڅنګ ودرېږو د دشمنانو ټولې دسیسې شنډې کړو د امنیت سوکالۍ آبادۍ او ولسي خدمت قدر وکړو او د لا پیاوړتیا لپاره لاس په کار واوسو د شکر ځای دی چې له هیواد څخه مو په لسګونه زره حاجان د حج د سترې فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي د اماراتي مسؤلینو لخوا په پوره اهتمام سره خدمت کیږي او ټول لازم سهولتونه ورته برابر شوي دي حرمین شریفینو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلیو حجاجو څخه غوښتنه کوم د ټول اسلامي امت او په ځانګړي ډول زموږ د ځورېدلي ولس او هیواد لپاره دعاګانې وکړي تر څو یې الله تعالی له دنیوي او اخروي سعادت او سرلوړۍ څخه برخمن کړي د فلسطین په میرمنو ماشومانو او عامو بېدفاع مسلمانانو د اسرائیلو ظلمونه په کلکو ټکو غندو او له نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې د دې ستر بشري جنایت او وحشي مظالمو د مخنیوي په برابر خپل مکلفیت ادا کړي د سودان اسلامي هیواد له خلکو او حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې خپلمنځي اختلافات او جنګونه ترک کړي د یووالي امنیت او ورورګلوۍ لپاره په ګډه کار وکړي بلکې په مجموع کې د اسلامي امت د ټولو ستونزو او ناخوالو حل د دوی په یووالي او اتفاق کې دی چې د دغه ستر مطلب د ترلاسه کولو په هکله هر مسلمان مکلفیت لري چې باید یې درک او په اخلاص او احساس سره ادا کړي تر څو د مغرضو کړیو د تفرقه اچونې د سیسې شنډې او مسلمان ولسونه د اتفاق او اسلامي اخوت له نعمت څخه برخمن شي په پای کې یو ځل بیا ټول مؤمن او شریف ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم الله تعالی دې وکړي چې د تل لپاره خپل اخترونه همداسې د بشپړې خپلواکۍ او اسلامي نظام په سیوري کې ولمانځو والسلام امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخندزاده